د لیلة القدر شپې فضیلت قرآن بیان کړی دی چې خیر من الف شهر. د دې یوې شپې دومره فضیلت دی چې د زرو میاشتو یو سړی عبادت وکړي او په دې شپه کې وکړي نو دا برابر دی. نو دغه فضیلت دی چې الله مونږ ته دا دې امت ته دا فضیلت ورکړی دی او اسانه کړی ده ورته چې تاسو دې کې عبادت وکړئ. نو په کار ده چې عبادت پکې وکړو. بل تکیه او ناتکیه پیغمبر علیه السلام فرمایي بس د لسو کې تلاش کې. اوس لسو کې تلاش کول دي. بیا پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې یاره تکیه او ناتکیه کې تلاش کې. زمونږ دلته چې دی نو په پاکستان کې د چا نن 21مه ده او د چا به سبا 21مه. دغسې نور ملکونه خو لا پرېږده. خو ګوره کم رب چې هغه تعالی نن شپه باندې دغه اجرونه ثوابونه درکولی شي نو هغه تعالی په دغه سبا باندې درکولی شي. عبادت کول پکار دي چې عبادت وشي. دې ته مونږ ونه ګورو چې دا 21مه ده او دا 22مه ده او دا د رشته تکیه ده او دا ناتکیه ده. دې ته ونه ګورو، بس د الله عبادت پکې وکړو چې الله هغه فضیلت مونږ له راکړي او هغه به بغیر د دغې نه مونږ له راکوي. ولې مونږ دغه سوچ کوو؟ الله په دې باندې قادر دی. نو چې قادر دی په دغه شپې هم راکولی شي او په هغه بله شپې هم راکولی شي. نو دغه طرف ته کتل نه دي پکار، عبادت کول پکار دي. مونږ ټولې توانایي دغه طرف باندې صرف کوو. اوس که چاته وایي چې یاره ورشه نفل پکې وکړه نو بیا نفلو ته تیار نه دی. تلاوت پکې وکړه، یاره راشه دا یوه شپه شوګیره کړه، نه دغې ته نه یم تیار. خو دې اختلافاتو ته دې ته مونږ تکړه ناست یو او دا بیا چیړو او مجلسونه په دې خشته کوو. نو دا فضل کارونه دي، دې ته کتل نه دي پکار. صحیح. حضرت حاجی نیاز ولی د وټپګې نه تپوس کړی دی چې یاره مسنون کفن دا د زنانو څومره دی او د نارینهو څومره دی، او دویم وایي که کفن چې کوم دی د زمزم په اوبو باندې ووینځلی شي نو دې څه فضیلت شته که نشته؟ کفن مسنون د سړي دپاره 3 کپړې دي. یو صادر په کټ باندې خور شي د انسان د قد برابر د هغې نه لږ زیات. دویم دغسې صادر خور شي هغه ته لنګ وی او همدقه مره یو بل صادر دریم هغه په منځ باندې رانیم کې او غاړه پکې جوړه کې د ټیلرانو له چل ورځي هغه کمیس. نو یو صادر او یو لنګ او یو کمیس، دا 3 کپړې دا مسنون کفن دا د سړي دی. او د زنانو هغه 5 کپړې دي، هغې سره یوه زیاته یوه لوپټه او یو سینه بند، دا 2 کپړې ورسره زیاتې شي نو دا 5 د هغې مسنون کفن دی. باقي په زمزم اوبو باندې ووینځه او مینځه دا هېڅ فایده نه ورکوي. دا مونږ خلکو هغه شیطان هم دوکه کوي. دا اوس چې تا ته ما ووایي مونږ په دې مسایلو کې اخته کوي. شیطان ډېر حرامي دی، هغه مونږ داسې دې طرفونو باندې هغه لګوي، غیر مقصودي کارونه را باندې کوي. اوس دا نه کوي چې زما قبر هغه په کوم عمل باندې خشته کېږي، زما د زمزم په اوبو باندې ولامبوه. نو آیا ته یو ګناهګار یو کافر د زمزم په اوبو ولامبوه نو آیا هغه به پاک شي؟ نه پاکېږي. نو ته کفن لونکه که نس چلبو شي نه، چې ستا قبر ستا زنکدن ستا سخته په څه باندې ښه کېږي هغه اعمالو که. نو شیطان مونږ د هغې یو سړی و، زیاتي خبره مې ذهن لراله، یو سړی و نو د دیوال سوري ته ناست و، نو یو سړی پرې راغی وی پاسه دا دیوال را غورځېږي. نو هغې په ریخ کتې هریشه هغه دیوال را وغورځېد. ده ته یې وی تا خو ما سره ډېره نیکي وکړه، د مرګه دې بچ کړم، ته څوک یې؟ ته خو ډېر ښه سړی. وی زه خو شیطان یم، ابلیس یم. نو وی ته دومره نیک شو چې دومره ښېګړه دې ما سره وکړه، دا خو تا ډېر غټ د نیکۍ که. وی نه د شهادت نه مې بچ کړې. ما وی چې شهید نه شي. اوس که دیوال د باندې راپروت دی شهید د دغې مرتبې نه مې وویستې. نو هسې وایم چې شیطان مونږ دغې بل طرف ته داسې مونږ بوزي. لیلة القدر دا 21مه ده او دا 22مه ده او کفن په زمزم باندې ووینځه او په آب حیات ووینځه او دا په دې خبرو کې اخته کړي عبادت نه کوو. مونږ وایو بس خدای پاک په بخي په دغه څیزونو هم خدای پاک بخي. نو د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي، عبادت کول پکار دي. صحیح. حضرت اسرار وایي دوی تپوس کوي چې څنګه تاسو